السلام علیکم وخت مو پخیر د کندوز رادیو د دې سات خبرون د موز صدق الله لیوال هر کله وایم نن دوشنبه د اسد 12مه چې د 2014م کال د اگست د میاشتې د 3 منټې سره سمون خوري په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په 1440 قمري کال کې د قانونو سکتور کې 10 میلیارډ افغاني پانګونه او 50000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې او افغان پوسټ د بیړنیو مرستو د چټک لیږد لپاره هوکړې ته ورسېدل. افغانستان او ازبکستان د انرژۍ په برخه کې د 15 کلنې ستراتیژیکي همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. او ټرمپ وايي د ایران پر ضد پوځي برید د احتمالي هوکړې لپاره ځنډول شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. په 1440 قمري کال کې د قانونو سکتور کې 10 میلیارډ افغاني پانګونه او 50000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وايي په 1440 قمري کال کې د هیواد د قانونو په لوی او کوچنیو پروژو کې سباند 10 میلیارډ افغاني پانګونه شوې ده. مجاهد ویلي په دغه موده کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د قانونو 15 نوي سیمې کشف او ثبت شوې دي. نوموړي زیاته کړې د قانونو 350 پروژې د داوطلبۍ ته وړاندې شوي او د قانونو په برخه کې شاوخوا 50000 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د نوموړي په وینا په تیر کال کې د سرو زرو، مرمرو، نیفرایډ، کرومایټ، ډبرو سکرو، مالګې، اوسپنې، سرب او جیس، ګچ، ګرانیټ او یو شمېر نورو قانونو د اکتشاف او استخراج پروژې هم قرارداد شوي دي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې او افغان پوسټ د بیړنیو مرستو د چټک لیږد لپاره هوکړې ته ورسېدل. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې او افغان پوسټ اماراتي شرکت ترمنځ د ګډو همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شوی دی چې له مخې به د بیړنیو مرستو، تجهیزات او نورو اړوندو توکو د لیږد چارې د افغان پوسټ له لارې ترسره کیږي. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه هوکړه به د دې سبب شي چې مرستې ولایتونو او زیانمنو سیمو ته په چټک او منظم ډول ورسیږي. دواړو لورو ویلي د یاد تړون موخه د ادارو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د لګښتونو کمول او په بیړنیو حالاتو کې د مرستو رسولو بهیر لا اغېزمنول دي. دوی زیاته کړې دغه همکاري به د طبیعي پیښو پر مهال د چټک غبرګون په برخه کې مرسته وکړي. افغانستان او ازبکستان د انرژۍ په برخه کې د 15 کلنې ستراتیژیکي همکارۍ پر پراختیا خبرې کړي. د افغانستان برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د انرژۍ وزارت له لومړي مرستیال امید محمد امینوب سره د انرژۍ په برخه کې د ستراتیژیکو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې ازبکستاني لوري د افغانستان د انرژۍ د پراختیا لپاره د یوې هر اړخیزې 15 کلنې طرحې د چمتو کولو خبر ورکړ. په دغه ناسته کې دواړو لورو د انرژۍ په برخه کې د تخنیکي همکارۍ پر پراختیا، د ظرفیتونو لوړولو او د ګډو پروژو پر پلي کېدو ټینګار وکړ. او وروستی خبر ده، ټرمپ وايي د ایران پر ضد پوځي برید د احتمالي هوکړې لپاره ځنډول شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا د ایران پر ضد پوځي اقدام ته بشپړ چمتووالی درلود، خو د ایران او د منځني ختیځ د ځینو هیوادونو په غوښتنه یې دغه برید د یوې احتمالي هوکړې د فرصت لپاره وځنډاوه. ټرمپ په ټروت سوشل لیکلي د دوی غوښتل شوي چې له برید څخه ډډه وکړي ځکه د یوې هوکړې چوکاټ منل شوی دی. د هغه په وینا په دې هوکړه کې د هورموز تنګي سمدستي پرانیستل او د ایران د ګواښ پای ته رسول شامل دي. دا د دې سات خبرونه تر بیا مو الله مل.